د اواز ملکن صدر ناموس خان ناموس صاحب ته خاص کوم چې هغه راشي او د مېلمنو شکریا ادا کړي. ناموس خان ناموس صاحب د ټولو نه مخکې خو زه د دې خپلې ټولنې د زړه له تله شکریا ادا کوم چې په ما نه غوندې کس باندې د دې دومره لوی عهدې اعتماد کړی دی او ما له یې ډېر په اخلاص باندې ووټونه راکړي دي. حالانکې زه کمزوری یم په دوی کې. او بل د راغلي نورو میلمنو ملګرو یعنې د مختلفو ټولنو د ملکنډ پښتانه ادبي ملګري او تاڼه پښتو ادبي ملګري د دوی د زړه له تله شکریا ادا کوم چې په او یارانې قلم چې دوی زمونږ هر پروګرام لا ډېر په اخلاص او په مینه سره راځي. زمونږ یو دوه درې ټولنې د ملکنډ په خاوره باندې زمونږ نه پاتې وې د دعوت نه، نو ما ته اوس غارمه پته ولګېده چې هغوی ته دعوت نه دی رسېدلی. ما سیوا د همیشه نه همیشه ملګرو ته دعوت شوی دی خو هغوی نه دي راغلي، نو څه مجبورۍ به یې پته نه لګي چې څه وجه را او پاتې شوه پښتونلیک والا یا لام والا. نو هغوی ما ته اوس د پروګرام په شروع کېدو کې پته ولګېده چې هغوی ته زموږ د طرفه دعوت نه دی رسېدلی. نو زه هغوی ته ستاسو د ټولو د وړاندې زه هغوی نه معذرت خوا یم او بلکې معافي به ترې وغواړم، ځکه چې دا زموږ ادبي ملګري دي او موږ د دې ژبې په شریکه باندې خدمت کوو، نو د خلکو ګیله خامخا پیدا کېږي. نو زه د هغوی د ګیلې د ختمېدو دپاره د دې سټیج نه دغه کوم چې زه د هغوی نه معذرت خوا یم. نو ما وې زه خو غزل نه ویم، خو د بابا په وینا باندې به داسې شاټ غوندې غزل وویمه. ده ووینم چې تا زړه مې ووینم چې تا زړه مې درز وکړي اشنا زړه مې ووینم چې تا زړه مې درز وکړي اشنا زړه مې او بیا نه راځي ځای له زر بیا نه راځي ځای له زر یاره په رښتیا زړه مې او ستا د ښکلي مخ دیدن ستا د ښکلي مخ دیدن غواړي په بیا بیا زړه مې او خدایا لیونی شومه خدایا لیونی شومه سر دی په سودا زړه مې او ستا له اجره وچاودو یاره په جړا زړه مې او ستا خواله درتلو ته مې کېږي ښه بلها زړه مې او ستا نه بغیر ښکليه نه ورځي په چا زړه مې او تا ته مې ستا نه بغیر ښکليه نه ورځي په چا زړه مې او تا ته مې اوس هم غواړي هر ساعت دعا زړه مې او څنګ به په قلاره شي ستا نه زما دا زړه مې او ما ناموس له مه سېزه هسې بېګناه زړه مې